إلى عرفات سنمضي غدا. دویم موضوع د عرفی ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د عرفی په ورځ باندې شیطان دومره ذلیل وي چې هیڅ ژوند کې ذلیل نه وي. او صحابي ورته ویل یا رسول الله ولې ذلیل وي؟ ځکه د عرفی په ورځ باندې الله زما امت بخي. یو خو د عرفی په ورځ الله دی امت نبی صلی الله علیه وسلم دی امت ته د مغفرت دعا کړې ده، او بل هر حاجی صاحب چې د عرفی په ورځ باندې دی امت ته دعا کوي الله پاک قبلې. نبی صلی الله علیه وسلم یو دعا کړې وه، اللهم اغفر للحاج، اے الله حاجی صاحب ته بخښنه وکړه، ولمن استغفر له الحاج، او کما قال صلی الله علیه وسلم اے الله په حج کې چې حاجی صاحب د چا دپاره دعا کوي، د چا دپاره بخښنه غواړي، الله ته یې وبخښي. دا د دعا ورځ ده، دا د عبادت ورځ ده. حدیث کې راځي الله تبارک وتعالی خپلو مخلوق ملائکو ته وایي وګورئ انظروا الی عبادي، زما بندگانو ته وګورئ د عرفې په ورځ باندې سر تور سر خپیه بله بدن نه کالي ویستلي د کفن په څېر سانې ځان نه تاو کړی او د لرې لرې ساحو نه راغلي د مصرفونو زحمتونو تکلیفونو سره او راغلي ما ته ژاړي او ما نه بخښنه غواړي. بیا الله تبارک وتعالی ملائکو ته وایي تاسو ګواه اوسئ ما دې وبخل. دا ورځ قدرمنه د ورونو د عرفې ورځ او دا د دعا ورځ ده، دا د عبادت ورځ ده. دې وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام یوم عرفه، چا چې روژه ونیوله په ورځ د عرفې باندې، احتسب علی الله، زما په الله باندې یقین ده چې الله به د دې انسان د تیر شوي کال ګناهونه معاف کړي او د راتلونکي کال ګناهونه به ورته الله معاف کړي. یو ورځ د خپلې روژه نیول د عرفې په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله د 2 کلونو ګناه معاف کړي. یو تیر شوی کال د دې ګناهونه الله عفو کړي، د راتلونکي کال بخښنه الله عز وجل به دې د ګناه نه وساتي، د سره به الله معامله د عفو او د معافاتو کې دی به ګناه نه کوي، که کېږي توبه به وباسي او الله به یې قبلوي. یا دا ده چې الله عز وجل د دې روژې مبارکې د وجې نه چې دی نیسي، الله به د دې په وجه باندې د راتلونکي کال چې دی ګناه کوي الله به یې بخښي، چې دی کوي الله به یې بخښي، چې دی کوي الله به یې بخښي. فقط د یوې روژې همدا وجه وه چې دا ورځ د دعاګانو وه. نبي کریم علیه الصلاة والسلام د عرفې په مازدیګر کې الله عز وجل ته سوال کو د امت دپاره، یا الله زما د امت ظالم او مظلوم دواړه وبخه. او حدیث کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام په دعا کې ډېر اصرار وکړ او ډېر الله ته وژړل چې یا الله زما د امت ظالم او مظلوم دواړه وبخه. الله تبارک وتعالی وحی راولېږله اے محمد صلی الله علیه وسلم ستا د امت مظلومان به وبخم خو ظالم نه بخم، ظالم نه حق اخلم د مظلوم. د الله نبی صلی الله علیه وسلم چپ شو، کله چې د شپې مزدلفې ته لاړه هلته شپه تېره کړه او سهار بیا الله تعالی سونه ونیول د دې امت دپاره، یا رب زما د امت ظالم وبخه، مظلوم دی عرفات کې وبخه. اے الله یو سوال مزدلفه کې هم کوم او هغه دا چې یا رب زما د امت ظالمان هم وبخه. ډېر رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا کې اصرار وکړو، دعا یې وکړه، وی جړل الله ته چې الله زما د امت ظالم وبخه. جبرئیل علیه الصلاة والسلام راغی او نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته وایي زیر در کومه ای د الله پیغمبره، الله تبارک وتعالی فرمایي ستا د امت ظالمان مې وبخل، او کم چې ظلم یې کړی مظلومانو باندې زه به هغې مظلومانو ته د دې د ظلم بدل کې جنت ورکړم. ورونو دا داسې د قبلېدلو وختونه دي، د عرفې ورځ د اختر ورځ دې ته ایام التشریق وایي، دې ته قرآن کریم کې الله شمېرلې ورځې ویلي واذکروا الله فی ایام معدودات، الله یاد کوي په دې شمېرلو ورځو کې. دا شمېرل د څه دپاره دي؟ دا الله ته د نزدېکت دپاره شمېرلې ورځې دي، دا د دعا د قبلېدو شمېرلې ورځې دي.
الله په دې ټول کال کې دا شمیرلي د مغفرت دپاره او د دعا د قبولیت دپاره موږ په دا دنیا او پیسې او غوښې او خوراکونه او لباسونه او میلې ما سوا له دې نه مو بل څه نه ورونو دا ورځ دي چې دی کې الله تبارک وتعالی ظالم او مظلوم بخي حدیث کې راځي کله چې الله تبارک وتعالی زمونږ نبی ته زیری راولېږو او ورته وفرمایل چې ستا د امت ظالمان مې وبخل نور ژاړه ما د الله نبی په خندا شو فتبسم د الله نبی شونډې مبارکې مسکی کړې او صحابي فرمایي ما ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اوسه د امت په غم کې ژړل او اوس تبسم کې خاندي و نبی علیه الصلاۃ والسلام راته فرمایل چې کله ما ژړل د امت دپاره الله تعالی مې دعا قبوله کړله نو د دې سره چې کله مې الله دعا قبوله کړله وحی راغله چې ستا د امت ظالم او مظلوم مې دواړه بخلي شیطان چغې کړې په سر باندې خاورې باد کړلې چې هلاک شوم تباه شوم د کلونو خواري مې برباد شوله ما به د خلکو کلونه خواري کړې وه چې جهنم ته ما سره ملګري شي د یو دعا د محمد صلی الله علیه وسلم باندې دا جنتیان شو نو ما د شیطان په ذلت د شیطان په چغو په فریاد باندې وخندل ورونو دغه ورځې دي چې په دې ورځو کې رسول الله علیه السلام د خپل امت باره کې الله ته ژړلی او الله تبارک وتعالی ورته فرمایل چې ظالم و مظلوم درته بخم وقولوا أتيناك يا ذا العلا